السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن تاسو ته یو خبر کول غواړم په ښه خلاص غوږونه واورئ. که غواړئ ژوند مو په خوشحالۍ تیر شي، که غواړئ ژوند نه مو غمونه، خفګان، تکالیف، د دنیا څه مشکلات چې دي دا تاسو باندې په اسانۍ تیر شي، دا صرف یوه لار لري چې ځان په صحیح معنا پوه کړئ. په څه شي باندې؟ په دین باندې. په صحیح معنا ځان خبر کړئ دین باندې. او دین چې نه جوړ دی صرف قرآن او حدیث دي. دا قرآن او حدیث به دوه ګوتو غوندې نیسي، سره نه به جدا کړئ. په دې باندې صحیح معنا باندې عمل وکړه، انشاءالله تا په ژوند کې به که هر تکلیف، که هر غم، که هر مصیبت راشي، الله به تا باندې اسانه کړي. الحمدلله اوس دین ډېر اسانه شوی دی. هېڅ وسه نه لرې لاړ شي لرې مدرسو ته پیسې مصرفې کې. دغه موبایل دی، انټرنیټ دی، الحمدلله دین دومره اسانه شوی دی، خپل جیب ته دې رسېدلی دی. پلټنه وکړه دنیا کار کې چې پلټنه کې دنیا کارونو کې چې ګرځې، ښه کار بد کار، دې کار کې پیسه ډېره ده، دې کار کې پیسه کمه ده، دا ښه جنس دی، دا بل جنس دی. یو موبایل چې اخلو په 500 دوکانو ګرځو، 50 کسو نه پوښتنې کوو چې دا ښه موبایل دی که خراب موبایل دی. همدغسې دین کې هم پلټنه وکړه، وګرځه علماو پسې وګرځه. علما هم لکه مثال ورکړو، دې سره تشبیه نه ورکړو، مثال ورکړم. لکه یو دکاندار باندې چې ته پوښتنه کې دکانداران باندې ګرځې چې ستا جنس څنګه دی، تا جنس څه کیفیت لري، دغسې علماو نه پوښتنه وکړه چې هغه د دین باره کې تاسو خبره چا ته رسوي. دین خو ټول قرآن او حدیث نه اخیستل شوی دی. ته چې یو عمل د دین په بنیاد کې دا خبره عالم نه پوښتنه وکړه چې دا پیغمبر ته ما ته ورسوه چې زه پرې عمل وکړم. قرآن او حدیث نه که د اخوا خپه کېښول، هغه لار د ګمراهي ده، بله هغه صحیح لار نشته د غیر د قرآن او حدیث. که غواړې په مستقیما لار لاړ شي صرف قرآن او حدیث. هر عالم چې وي، که د هر وطن سره تعلق لري، که د هر ملک سره تعلق لري، چې تا ته د قرآن او حدیث نه خبره کوي ویمه، چې درته ووایي دا قرآن کې دي، دا صحیح حدیث دی، په دې باندې هغه خبره ومنه. که د علاني فلاني خبره درته کوي، هغه دین نه دی. دین صرف قرآن او حدیث دی. سلسلهوار تعلیماتو ته کښېنئ، په 10 دقیقو 20 دقیقو باندې دین نه زده کېږي. ډېر ملګري دي چې 10 دقیقې 20 دقیقې بیانات اوري، دې باندې دین نه زده کېږي. که غواړې په صحیح معنا دین باندې ځان پوه کړې، سلسلهوار درسونه صرف د قرآن او حدیث واوره بس. اخوا دېخوا قصې مه اوره، د باباګانو قصې مه اوره، د بزرګانو قصې مه اوره، د پیرانو قصې مه اوره. صرف قرآن او حدیث د صحابه و قصې واوره چې فلانی صحابي دا کړي، فلانی صحابي دا وکړ، پیغمبر دا وویل، قرآن کې دا راغلی دي، د دې تشریح حدیث کې داسې شوې ده. دغه صرف دین دی. اخوا دېخوا دین نه جوړېږي. دین باندې ځان خبر کړئ. دا لوی حجت دی، موږ ته رسېدلی دی. ما ته دلته رسېدلی دی، ته که هر ځای کې هلته تا ته رسېدلی دی. تا ته حجت ستا جب ته رسېدلی دی. ته ورځ محشر کې هېڅ عذر الله ته نه لري چې ته عذر پیش مخکې کې الله ته چې زما دا عذر لره. نیټ دې بې ځایه مه مصرفوه، په صحیح طریقې مصرف کړه، په صحیح لارې مصرف کړه. ځان دې دین نه خبر کړه، صحیح دین نه خبر کړه.